کړی چې سزا او د جزا خبره بیرته د کېدي یم د غازي خالد دپاره سپیشل چې سزا او د جزا خبره بیرته د کېدي یم د دې ګستاخ خبرې له جواب کړې لا ځیرکه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. ګرانو کتونکو د ستاسو موږ ډیره مننه کوو چې زموږ پروګرامونه خوښوئ او موږ ستاسو دپاره نوې نوې پروګرامونه ریکارډ کوو. نن را سره په پروګرام کې ناستې کوي خارج صالح چې هم ناروغه دی او بیا موږ په خپل پروګرام کې ټایم راکړو. د دې ډیره غټه مننه کوم. صاحب تاسو زموږ د مینوالو کتونکو له زموږ د ثوابه د اواز کې تاسو دی له سره وړي او تاسو په خپل پروګرام کې ډېر په درناوي هرکلی ویم. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا د ثوابه اواز ملګرو سره زموږ ناستې کیږي. ډیره زیاته شکریه ادا کوم د ابرار نادان بای دی چې دوی موږ له د خپلو مصروفو اوقات وباسل او موږ له راغلو. ډیره زیاته شکریه ادا کوم. یقینا چې دوی رابطه وکړه او زه سیټ نه وم، خو ما ورته ویل چې تاسو مینه ده او دومره راغلي یې نو هغه خپل چې کوم تاثرات دی به تاسو سره شریکوم. دا یو څو شعر دی چې د چا پړو کې سوچ به زولې ورکوټې شمه، د چا پړو کې سوچ به زولې ورکوټې شمه، نه که نصیبه داسې خپله به ورکوټې شمه. د چا پړو کې سوچ به زولې ورکوټې شمه، نه که نصیبه دا هو داسې خپله به ورکوټې شمه. تل د منزل په لور نظر مو دی جوور ساتلی، تل د منزل په لور نظر مو دی جوور ساتلی، په دې وړه خبره سوای ورکوټې شمه. دا خو دغه مات ګوډ شعرونه. اوس راځم د غزل طرف ته. دا د غزل لومبنی شعر دی، مطلب دی جی نادان صاحب چې قلم مې د لفظونو انتخاب کړي لا ځیرکه، قلم مې د لفظونو انتخاب کړي لا ځیرکه، کړه پام ګورې دښمن به مو بېتاب کړي لا ځیرکه، قلم مې د لفظونو انتخاب کړي لا ځیرکه، کړه پام ګورې دښمن به مو بېتاب کړي لا ځیرکه. او بل شعر دی چې په خپلو حوصلو توانو جذبو باندې ولاړ یم، په خپلو حوصلو توانو جذبو باندې ولاړ یم، ګیله مې درنه هغسې شباب کړي لا ځیرکه. او بل شعر دی چې زه چوپ ومه ستا هره یو خبره مې لیکله، زه چوپ ومه ستا هره یو خبره مې لیکله، بس یو هغه سوال مې لا جواب کړي لا ځیرکه. او زه چوپ ومه ستا هره یو خبره مې لیکله، بس یو هغه سوال مې لا جواب کړي لا ځیرکه. په لاس کې دی تخلیق دی د الوت د نری ساز کې د اوبو دی، تخلیق دی د الوت د نری ساز کې د اوبو دی، د خپل رور په تابوت باندې حساب کړي لا ځیرکه. او نوی شعر د بل چې دی کې د غزل کې ما اډ کړی چې سزا او د جزا خبره بیرته د کېدي یم د غازي خالد دپاره سپیشل چې سزا او د جزا خبره بیرته د کېدي یم د دې ګستاخ خبرې له جواب کړي لا ځیرکه، سزا او د جزا خبره بیرته د کېدي یم د دې ګستاخ خبرې له جواب کړي لا ځیرکه. او مقصد دی چې د ناموس رسالت باندې صالحه قربانېږم، ناموس رسالت باندې صالحه قربانېږم، ګستاخ سره په کوم قانون خطاب کړي لا ځیرکه. او قلم مې د لفظونو انتخاب کړي لا ځیرکه، کړه پام ګورې دښمن به مو بېتاب کړي لا ځیرکه. ډېره ډېره مننه. والسلام.